د هندي الفبا مضمون قدرمنو لیدونکو او ګلالي محصلینو السلام علیکم. زموږ د نن ورځې درس د پاتې بېواکو دریو تورو ماتراګانې دي. تاسو ته په لومړیو کې ما دا خبره کړې وه چې د هندي په الفبا کې ځینې ژبپوهان د هندي ژبې یوازې 11 واویل یادوي، خو ولې درې داسې نور غږونه هم شته دی چې هغه هم په واویلو کې راځي. د دوی له جملې څخه دغه دوه چې یو او بل دی، دا دواړه بیا ځینې خلک په واویلو کې نه حسابوي. ولې دغه لومړی برخې چې دغه ښکاري دا واویل دی، نو په دې خاطر واویلو کې د دې راتګ ضرور دی تر څو موږ او تاسې په دې تورو باندې هم پوه شو او پاتې نشي. نو راځئ دغه چې تاسو ته ښکاري دا خو په همدې شکل باندې کلمه کې راځي، ځکه تاسو ته ما ویلي وو چې دغه لومړنی کوم واویل چې دی دا ماترا یا کوچنۍ بڼه نه لري. نو که چیرې دا موږ په یوه کلمه کې کاروو لکه فرضاً که انګور، نو داسې یې کارولی شو. دغه غږ چې دی دا تقریبا دوه برخې لري، یو دغه زور دی او بیا وروسته دغه پاس چې په دې سپیمه کې راوځي. نو دغه سپیمه کې چې کوم یو دغه اواز راوځي دا خو کانسوننټ دی، خو دلته دواړه سره یو ځای شوي دي. نو دغه کوم په سپیمه کې چې راوځي لکه فرضاً په انګور کې دا خپله تقریبا 5 ډولونه لري، یو بل سره ورته دي. په راتلونکو کانسوننټونو کې به په دې باندې موږ او تاسې انشاءالله خبره وکړو. راځو دویم ته، دا یوې دې ته وسرګ وایي. دا هغه واویل دی کوم چې له سنسکرت ژبې څخه هندي ژبې ته راغلی دی، او دا هم لکه د ری په څیر باندې یوازې په هندي ژبه کې په هغې کلمو کې کاریږي کوم چې له سنسکرت ژبې څخه په خپلې اصلي بڼه باندې هندي ته راغلي وي. د دې تلفظ دی خو کله چې دا موږ د کلمې په منځ کې کاروو لکه فرضاً که د دک په کلمه کې دک داسې، یا فرضاً که یوه کلمه د هندي کې اته داسې، نو په دې ته کې خو خپله د اواز شته، نو دې ته ضرورت نشته، یوازې دغه دوه د شارحې غوندې کوم ټکي چې دي دا موږ راخلو. خو دغه غږ که چیرې موږ او تاسې فکر کړی په پښتو کې یو غږ دی د زورکي په نوم باندې چې موږ یادوو، دا د پښتو ژبې ځانګړی غږ دی. نو دغې غږ ته دا د غږ چې دی دا بیخي ورته دی. فرضاً که زه یوه کلمه په پښتو کې چې لیکم، فرضاً که ته داسې لیکل کېږي ته، نو دغه کوم وسرک چې دی د دې تلفظ چې دی دا د پښتو ژبې د زورکي په څیر دی. نو همدا خبره ده چې زموږ د پښتو ژبې ژبپوهان وایي چې پښتو او هندي دواړه سره خویندې ژبې دي. په دې کې ډېر کار شوی دی چې څنګه موږ کولی شو چې د هندي او پښتو ژبو نږدېوالی وپېژنو. نو دا غږ چې کوم دی دا هم یو داسې ځانګړی غږ دی چې یوازې په پښتو کې د پښتو په کلمو کې او په هندي کې په هغه کلمو کې چې د سنسکرت ژبې څخه هندي ته راغلي دي په هغې کې کارېږي. راځو اخرني واویل ته چې دا ما تاسو ته یاد کړی و چې تلفظ یې دی لکه فرضاً که د دې په څیر دی، خو اخره کې لږ شانته دغه هوا چې ده په پوزه باندې راوځي. فرضاً که د دې ماترا چې ده هغه یوازې همدغه پاتې کېږي او په سر باندې دا راولو. د کلمو په منځ کې د دې استعمال کېږي. او دا خبره هم مخکې یاده شوې وه چې دا بېواک غږ چې دا خپلواک غږ چې دی دا یوازې په هندي ژبه کې په هغې کلمو کې کاریږي کوم چې له انګریزي ژبې څخه هندي ژبې ته راغلي وي. ځکه ما تاسې ته ویلي دي چې هندي ژبه کې هیڅ داسې یو کوچنی غږ نشته چې هغه خپل ګرافیم ونه لري، او هیڅ داسې یو ګرافیم نشته دی چې هغه خپل ځانګړی غږ ونه لري. نو په هندي ژبه کې داسې کلمې شته دی چې هغه د انګریزي ژبې دي او د هندي د ځینې نورو کلمو څخه یې موږ په دې اواز باندې جلا کوو. یوازې او دغه یو دغه چې راځي فرضاً که خو موږ لرو. تاسو ته زه یو مثال ویم، فرضاً که موږ په هندي کې یوه کلمه لرو چې هغه له فارسي او عربي ژبې څخه هندي ته ورغلې ده. فرضاً که حال لیکو، ماتره لیکو او لام سره لیکو. دا حال فرضاً که ستاسې حال چال څنګه دی، دا هغه حال دی. خو که چیرې موږ او تاسې فکر وکړو په هندي کې د حال کلمه هم کاریږي، یعنې موږ چې په کور کې داخل کې کوم حال لرو موږ ته ساده حال ویو، تقریبا په عامه پښتو کې موږ یو شانته استعمالوو. خو په هندي کې بیا دا چې دی د حال سره د حال چې دی دا فرق دی. نو هغه موږ څنګه لیکو؟ هغه داسې لیکو، ها دلته دا لیکو او لا
یعنی په دغې نښه باندې مونږ د دې تلفظ حال یعنی د کور په داخل کې چې کوم یو حال یا دهلیز چې ورته مونږ وایو او دا حال یعنی حال. فرضاً که یو بل مثال کوو زه وړاندې کړم، فرضاً که مونږ په هندي کې دغه ویښتانو ته بال ویو، بال، با او ا او ورسره لا، بال. خو دغه توپ چې ورته موږ په پښتو کې وایو دې ته بیا په انګریزي کې بال وایي، بال. صحیح تلفظ چې دی هغه بال دی. نو کله چې موږ په هندي کې لیکو نو باید د بال او د دغه ویښتانو د بال لکه څنګه چې په تلفظ کې فرق کوو باید په لیکلو کې هم فرق وشي، نو هغه هم په دغه باندې سره موږ د بال نه جدا کوو. فرضاً که څنګه لیکو همداسې لیکو بال په دې شکل باندې. نو امید دی چې دغه درې خپلواکو غږونو ماتراګانې او بیا یې په کلمو کې کارونه به هم ستاسې زده شوي. په دې ویډیو سره زموږ د هندي ژبې د خپلواکو غږونو لوی شکلونه او هم یې ماتراګانې دا پای ته رسیږي. په راتلونکو ویډیوګانو کې به موږ او تاسې د هندي ژبې د کنسوننټونو په نیمه شکلونو باندې کار کوو. تر هغې د الله په امان ښه وخت ولرئ.